شمالي وزیرستان کې د ملیشیا ځواک پر قافله د ځانمرګ برید ذمهواري چا نه ده منلې. شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر ملیشیا ځواکونو ځانمرګ برید شوی. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې سه شنبه د تل 15 د ملیشیا ځواکونو د موټرو پر کاروان ځانمرګ برید شوی چې له امله 21 سرتیري ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي د ملیشیا ځواکونو یو کاروان له بنو ښار څخه میرل سیمې ته روان و چې ځانمرګی برید پرې شوی دی. د دغه برید په اړه نور جزئیات په لاس کې نشته. تر اوسه د یاد ځانمرګي برید مسؤلیت کوم چا یا ډلې پر غاړه نه ده اخیستی. په روان 2022 کال کې د 5م ځانمرګي برید دی چې په شمالي وزیرستان کې کیږي او تر اوسه د یوه برید پړه هم چا پر غاړه نه ده اخیستی. بلورتا عباس تنگزی وی تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خالد حنیفي دنیوي تعلیم مباح دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دوه مهمو چارواکو د سه شنبې پر ورځ په یوه غونډه کې د تعلیم پر موضوع متضادې څرګندونې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی کابل کې د ګرځندوی صنعت په اړه یوې غونډې ته ویل تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نه وي. نوموړي ټینګار وکړ چې باید افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو تړل شوي ښوونځي پرانیستل شي او ښځو ته باید د کار اجازه ورکړل شي. بلورته په همدې غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر شیخ محمد خالد حنیفي ویل دنیوي تعلیم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. حنیفي ویل کله چې د مباح او د امیر تر مابین تعرض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. درنو لیدونکو له ملتیا مننه ښاد اوسئ.